بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي زما څه ګناهونه سوي دي، بیا مې کلکه توبه ورباندې ایستلې ده. زه اوس څنګه مطمئن سم چې زما توبه قبله سوې ده که نه ده قبله سوې؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ته دوې خبرې په نظر کې ونیسه. یوه خبره ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر دې حدیث باندې پوره یقین ولره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له. وایي څوک چې د ګناه څخه توبهګار وي هغه داسې دی لکه بیخي چې هیڅ ګناه نه یې کړی. دا حدیث دارقطني په 5 جلد صفحه 299 کې رانقل کړی دی. نو که تا توبه کلکه ایستلې نو د پیغمبر علیه السلام وعده ده چې ستا پر ذمه هیڅ ګناه نسته. یوه خبره ده. او دوهمه خبره ده چې اصول الدین په اول جلد صفحه 244 کې لیکي چې ایمان بین الخوف والرجاء دی. ستا به نه پوره یقین وي چې زه خامخا جنتي یم او نه به دې پوره یقین وي چې زه خامخا دوزخي یم. د الله رحمت ته امید ورکېدل، د الله د عذابه څخه بیرېدل، او خاتمه مستوره ده. دا مشهوره خبره ده چې خاتمه به مې څنګه وي، د الله په دربار کې به مقبول یم او که به نه یم. نو ظاهرا د اسبابو په لحاظ، د حکم په لحاظ چې ته توبه وکاږې نو ستا به دا یقین وي چې زما پر ذمه ګناه نسته، او که دې دا عقیده ودرلودل چې ستا د پیغمبر علیه السلام په دغه حدیث کې شک دی، او بل دا چې حقیقي علم الله ته دی چې زه به د الله په دربار کې مقبول یم او که به نه یم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.